زما خوږه مشره زما یو بل سوال دی. وای زما خوږه بچی څه سوال دی؟ ډاکټر صاحب زه یم که یو ماشوم خپل خراب عادتونه پرېښودل غواړي نو څنګه به پرېږدي؟ زما خوږه بچی زه به تاسو نه یو څو تپوسونه بیا وکړم. وایه قدرمنده. زما خوږه بچی که چېرې تاسو د فرج نه وره راوباسئ او په نور کې یې کېدی نو څه وخت پس په دغه وره پاتې شي؟ نه جي بلکې هغه به د نور د وجې اوبه شي. بلکل ټیک خبر ده بچی. دا ځکه چې د فرج ماحول ډېر زیات یخ وي او د نور ماحول ډېر زیات ګرم وي نو ځکه د دغې وورې نه واپس اوبه جوړ شي. حالانکې دا وره خو په اصل کې اوبه وو خو د فرج د ماحول د وجې نه ترې وره جوړه شوې وه. زما خوږه بچي ستاسو د سوال جواب همدا دی. کوم ماشوم چې غواړي چې هغه خپل خراب عادتونه پرېږدي او ښه عادتونه اختیار کړي نو هغه له پکار دی چې خراب ماحول پرېږدي او ښه ماحول کې ناسته پاسته اختیار کړي نو د هغه عادتونه به په خپله ښه شي.